ناوړه دودونه او رواجونه هغه څه وو چې په افغاني ټولنه کې ډېرې ژورې ریښې کړې وې. د ټولنې ډېری اوسیدونکي یې په بېلابېلو ډولونو کړول. د همدې رواجونو پوره کولو لپاره ځوانان اړ وو تر څو نورو هیوادونو ته مهاجرت ترسره کړي چې د سختو لارو او مسافرۍ له امله به له ګڼو ستونزو سره مخ کېدل. د همدې رواجونو یوه قرباني د میدان وردګ ولایت دایمیر ولسوالۍ وه. اوس اوسیدونکي وايي د امیر المؤمنین حفظه الله د ولس ګڼې فرمان د توشیح سره سم دغه ستونزې له منځه تللي دي. محمد الله وايي الحمدلله د موږ د کلیو مشرانو ملکانو سپین د فرمان مطابق هغه ولور چې کوم وو یا بعضې خیراتونه وو بعضې داسې دودونه وو چې هیڅ مناسب نه وو. الحمدلله هغه ډېر اوس کنټرول شوي دي. په دې باندې د ولس خلک ټول خوشحالي ښیي. عبدالصمد وايي ولسونو د ولس ګڼې فرمان په پلي کولو کې ډېره هڅه کړې ده. فرمان چې ولس ګڼې فرمان غلی د موږ ته ډېره ګټه کړې او د موږ ولس زیات تطبیق کړی ده. په دې باندې دلته د حکومت که کومه خبره کړې هغه ملت تطبیق کړې ملت عملي کړې هغه کار ملت عملي کړی دی. نو په هغه کې زیات د ولس همکاري وه او زیات بېکاره دودونه د شریعت خلاف دودونه وو. هغه دودونه انشاءالله لرې شوي دي د بینه تللي دي. سردار احمد ثابت د همدې ولسوالۍ پخوانی ولسوال چې په یاده ولسوالۍ کې د ولس ګڼه فرمان د پلي کولو برخه کې زیاتې هڅې کړي دي. وايي په دایمیر کې ناوړه دودونه او رواجونو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي وو چې د فرمان په پلي کولو سره یې پیښو ستونزو ته د پای ټکی ایښی. وروستیو وختو کې رواجونه غیر شرعي رواجونه او همدا رقم ته نور ناوړه دودونه داسې نور د دغو د مړي او د ژوندي مربوط مسایل ډېر زیات شوي وو. د شریعت د اندازې نه اوښتي وو. خلک ډېر ورسره تکلیف وو. نو د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه په ځانګړي شفقت او هدایت باندې یو فرمان صادر شو د یاد رواجونو په بندېدلو په خاطر باندې. نو دغه فرمان مطابق په یاده ولسوالۍ کې ټول غیر شرعي رواجونه بند شوي دي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي د ولس ګڼه فرمان ترڅنګ د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ټول فرمانونه د ټولنې د خیر ښېګڼې فرمانونه بولي او د بشپړ عملي کولو ډاډ ورکوي.